Assalamu alaikum everyone. Welcome to Muhammad Amir official James Tasur or Stas mentor Muhammad Amir. G students पहले lecture के बाद मंगा discuss करो that what is inheritance. सही था. New chapter मंग सारा start शो inheritance and polymorphism. सही था. आज हम सारा part 1 दे chapter नो दे part 1 के मंगा टोला खबर है चिकम नागा दे inheritance को बियार दे chapter चिकम part 2 दे फाइ के मंगा polymorphism discuss करो. सही था. اوس راځو ډسکس کوو انهریټنس نو تاسو ته به زه بالکل په دې لیکچر کې نه لیکچرز مې سره مې بي چې لږ لینتھ هم شي خو موږ به انهریټنس کمپلیټ A to Z ریګارډینګ ټو انهریټنس هغه موږ ډسکس کوو. تاسو ته به ګورو نور کله ایز یوزول چې کوم کلاسز زموږ سره نن پای کې مال خپل یو ویډیو ورسره لګولي په سکرین نو هغه زموږ سره نن په دې وجه باندې ما ونه لګولی چې زموږ سره څه سپیس چې کوم دی هغه خالي نه پاتې کېدو. دیټس وای आज ऐसा ही सही ठीक है. सो مونږ دا خبر کلی وکړه تاسو ته یاد یاره د انهریټنس چې کوم زموږ سره ساري یار د کوم اوپس انټروډکشن کې چې موږ کوم کلاس او فرست کلاس سو د اوپس په انټروډکشن کې مونږ د اوپس مین 4 فیچرز ویلو. صحیح ده. پای کې اول زموږ سره اولنی انکپسولیشن و. صحیح ده. سیکنډ زموږ سره انهریټنس و. تھرډ زموږ سره پولیمارفیزم او فور زموږ سره ابسټرکشن و. صحیح ده. نو اوس مونږ ډسکس کوو انهریټنس چې واټ از انهریټنس. نو بیسیکلی انهریټنس از د سیکنډ موست امپورټنٹ فیچر of the object oriented programming. Inheritance زموږ سره second most important feature دی د object oriented programming د اوپ. صحیح ده. اوس په inheritance کې موږ څه خبره کوو the code of existing classes is used for making new classes. Basically زموږ سره inheritance concept دا دی چې یاره یو کلاس موږ کله واغستو پای کې موږ د کلاس کې د څه ممبرز واغستل څه کلاس ممبرز دي څه ډیټا آیټمز دي څه ممبر فنکشنز دي نو دغه ټول موږ یو لیټس سپوز موږ یو کلاس انټروډیوس کوو نو دغه کلاسز دا کوم فیچرز چې څومره دي د کلاس کې دنه چې کوم ممبرز دي دغه دپاره موږ که دغه موږ نور اکسس کول غواړو بار بار موږ کلاس نه لیکو موږ سمپل دغه سیم فیچرز دي که نه نو موږ سمپل دغه دپاره یو نیو کلاس والو. صحیح دی. یو نیو کلاس موږ والو او دې نیو کلاس ته موږ را دغه ایگزیسټینګ کلاس چې کوم ممبرز یې هغه ورته انهریټ کو. صحیح دی. دلته موږ څه کو دا ورته ور واچو چې کله موږ دغه اکسس کو دا کلاس دا سمپل په یو لاین کې موږ په پروګرامینګ کې او تاسو سمپل انهریټنس په کنسپټ باندې ځان پوهه کوي چې یاره انهریټنس زموږ سره دې ته وایي چې یاره زموږ سره یو کلاس دی. صحیح ده. دغه کلاس لپاره مطلب پای کوم فیچرز دي هغه زه په بل کلاس کې اکسس کول غواړم نو زه څه وکړم دغه کلاس چې کوم ایگزیسټینګ ممبرز دي کوم په دغه کې دننه چې کوم ممبر فنکشنز دي هغه زه په نیو کلاس کې په یو لاین کې ورته زه هغه ریفرنس ورکړم او د هغې چې څومره ممبرز دي د هغې چې د کلاس کې دننه څومره څه هغه زه په بل نیو کلاس کې اکسس کولی شم. اوس تاسو په دې قسم باندې نه پوهېږئ چې اوس موږ فردر دا لیکچر زموږ لاړ شو تاسو به بالکل کمپلیټلی A to Z پوه شئ. صحیح ده. اوس لکه انهریټنس څه ووایي this saves time for writing and debugging the entire code for a new class. نو که چېرته ته اوس لیټ سپوز یو کلاس هغسې لکه موږ داسې خبره وکړو چې یاره زموږ سره لیټ سپوز دا یو کلاس دی په ویکلز نیم باندې زما سره لیټ سپوز څه دا یو کلاس و. صحیح. په کم نیم سره په ویکل نیم سره لیټ سپوز په دې ویکل نیم سره زما سره دا یو کلاس و. اوس زه داسې کوم چې یاره په دې کلاس کې زموږ سره دننه څه چې کوم پراپرټیز وو که نه یا دې کلاس دننه زموږ سره کوم ممبرز وو هغې کې زموږ سره د دغه ویکل چې کوم د انجن ټایپ و نمبرز اف ویل و مطلب څومره نمبرز اف ویل پایي به یې. صحیح ده. بیا زموږ سره میتډز وو په دغه کې لکه لیټ سپوز فنکشنز وو پکې لکه لیټ سپوز سټارټ فنکشن او سټارټ فنکشن او سټاپ فنکشن و. صحیح ده. دوه فنکشنز وو. دا زموږ سره یو چې کوم دی یو کلاس و د ویکلز په نیم سره. اوس ایز یو ګایز نو چې لکه ویکلز کې زموږ سره ګاډي هم راځي بسونه هم راځي موټر سایکل هم راځي موټر د هر زموږ سره ویکلز ذکر ګاډي دي. اوس ته د دې ګاډي زموږ سره سمپل د دې جنرال فیچرز لکه مطلب انجن ټایپ و نمبر اف ویلز او زموږ سره سمپل سټارټینګ او سټاپینګ میتډز و. صحیح ده. نو موږ سمپل زموږ سره یو کلاس و. اوس ما یو بل کلاس ډیکلیر کوو کار نو دې کار چې کوم دی که نه دې کار څه چلو کو دا د دې کلاس نه د دې ویکل چې دا کوم پراپرټیز دي دې نه ما یو کار ځان نه یو نیو کلاس چې کوم دی هغې څه کوم ته انهریټ کو لکه مطلب دا کار چې کوم دی که نه دا کار کلاس به اوس د دې ویکل کلاس چې کوم دی د دې دا پراپرټیز به دا اکسس کولی شي چې انجن ټایپ شو نمبر اف ویل شو صحیح ده میتډ شو سټارټ اینډ سټاپ شو دا ممبرز به دا اکسس کولی شي. صحیح ده. دا ټول ممبرز به دې کار چې کوم دی دې کلاس ته دا صحیح دا به دې ته اکسیسیبل صحیح ده. او بله دا خبره چې یاره موږ به نیو سب فیچرز چې کوم دی هغه هم په دغه خپل نیو کلاس کې هغه ور سیټ کولی شو او زوړ چې کوم کلاس و د هغې فیچر هم موږ په دې کې اکسس کولی شو لکه په دې کې اوس کار کلاس دی نمبرز اف ډورز موږ سره څومره دروازې ده اوس په دغه
نیو کلاس کې اوس نور داسې انکلوډینګ کوم. صحیح ده. انجن سایز شو، بیا زموږ سره فیول کپاسټي شو، څومره سیټونه به پکې. صحیح ده. داسې بیا دا زموږ سره دا کم کار چې کوم دی کلاس ته موږ چایلډ کلاس وایو. صحیح ده. مطلب دا کلاس ته موږ چې کوم دی دا زموږ سره په دې ټایم کې چې کله د دې کلاس نه موږ دلته یو بل کلاس واخلو، نو دا زموږ سره ایز ا پیرنټ کلاس راغی. پیرنټ مطلب پیرنټ څه ته وایي؟ پلار ته وایي. صحیح ده. پیرنټس مور او پلار. پیرنټس مطلب دا چې یار دا زموږ سره هغه پیرنټ شو، هغه یو بوس شو. صحیح ده. دا زموږ سره هغه دغه کلاس راغی پرایورټي والا. صحیح ده. او دغه نه بیا لکه مطلب نیر یې که نه، د نیر نه بیا وړه وړه بچي تلي، نو خو هم دا نیر بچي. نو لیټ سپوز دغه کم ایگزسټینګ کم پراپرټیز چې هغه د کلاس نه موږ څه وکړو، نیو کلاس هم انهیریټ کو. نو اوس دا کار کلاس چې کوم دی دا ټول هغه پراپرټیز اکسس کولی شي کوم چې زموږ سره په دې کلاس کې. صحیح ده. اوس د دې کلاس چې څومره ممبرز دي هغه دی دا کار کلاس هم اکسس کولی شي، دا موټر سایکل کلاس هم اکسس کولی شي، او دا بس کلاس چې کوم دی هم دا ټول پراپرټیز چې کوم زموږ سره د ویکل کلاس دی دا اکسس کولی شي. مطلب دا چې یاره په دې کې زموږ سره دا وشو که دا پراپرټیز ماته په دې بس کلاس کې پکار وي، دلته بیا ما ځان لیکل کولی. صحیح ده. دلته ما ځان بیا دا لیکل داسې کولی. صحیح ده. داسې بیا د نور که زما څه په دې کلاس کې پکار وي، دلته بیا ما ځان لیکل کولی. صحیح. دغه ټول پراپرټیز ما هر کلاس کې ځان لیکلې، خو دغه قصه زموږ سره په انهیریټنس کانسپټ کې ختمه شوه، او کم ایگزسټینګ کلاس چې و هغه زموږ سره څه شو، د هغې چې کوم څومره فیچرز یا ممبرز یا وټ ایور څه وو، نو هغه هم په نیو کلاس کې ډایرکټ انهیریټ کول د یو لاین په تھرو باندې. صحیح ده. نو سمپل انهیریټنس زموږ سره دې ته وایي چې یاره زموږ سره یو ایگزسټینګ کلاس وي، د هغې چې کوم ممبرز وي موږ یو نیو کلاس انټروډیوس کړو، او دغه ایگزسټینګ کلاس چې کوم قصه هغه موږ څه کړو، هغه موږ اکسس کولی شو. صحیح ده. اوس زموږ سره انهیریټ مین سره ټو ریسیو، چې مطلب موږ څه وکړو، ریسیو کړو. سم انهیریټ مطلب ګور د ورډ نه هم پته لګي چې یاره ریسیو کول څه ریسیو کول. زموږ سره په زوړ کلاس کې سم ممبرز دي was the new class سلام، او هغه ممبرز هم ماته پکار دي. نو سمپل ډایرکټ کلاس بیا نه لیکم، زه سمپل دغه کلاس چې کوم دی هغه زه انهیریټ کوم په دې نیو کلاس کې، نو هغه کلاس چې څومره ټول ممبرز دي هغه زما سره په نیو کلاس کې راشي. No, in inheritance, a new class is written such that it can access or use the members of the existing class. صحیح دا خبره موږ وکړه. The new class that can access the members of an existing class is called derived class, child class, and whatever. صحیح ده. وایي کوم ایگزسټینګ کلاس چې کوم دی د هغې چې کوم ممبرز موږ اکسس کړل د نیو کلاس نه، نو هغه نیو کلاس زموږ سره هغې ته موږ ډیرایوډ کلاس وایو. ډیرایوډ کلاس مطلب دا چې دا موږ ډیرایوډ کړو، دا موږ اخذ کړو د بل کلاس نه. مطلب دا بل کلاس هغه پراپرټیز، هغه میتھډز، هغه ممبرز هغه ما څه کړلو، هغه ما دلته ډیرایوډ کړو په دې کلاس کې. ته موږ ډیرایوډ کلاس وایو یا ته موږ چایلډ کلاس وایو. صحیح ده. لکه مطلب دا د دغه بل کلاس از چایلډ بچي ته وایي. صحیح ده. او بل ته موږ پیرنټ کلاس وایو، دې ته موږ چایلډ کلاس وایو. مطلب دا از یو قسمه دغه بچی شو، ځکه چې دغه خصوصیات د استعمال کړي. د ایگزسټینګ کلاس از کالډ د بیس کلاس اور پیرنټ کلاس. او دغه کم کلاس نه چې کوم ایگزسټینګ کلاس و، د کوم نه چې موږ نیو کلاس ته ممبرس یا دغه کلاس موږ انهیریټ کړو، دا زموږ سره شی دغې ته موږ بیس کلاس وایو یا ته موږ پیرنټ کلاس وایو. صحیح ده. لکه لیټ سپوز زموږ سره بیس کلاس کې 2 ممبرز وو، او د دې 2 ممبرز چې کوم دی دا ماته په بل کلاس کې هم پکار، نو ما سمپل یو نیو کلاس واغستو، او دغه 2 کلاس ما ډایرکټ څه وکړو، دغه کلاس ورته ما انهیریټ کو د نیو کلاس ته. نو هغه دواړه ممبرز د ده چې کوم دواړه ممبرز هغه زموږ سره دلته هم رالو، او سمپل تاسو ما خپل یو نیو ممبر چې کوم دی بل ایډ کو. اوس که د انهیریټنس کنسپټ زموږ سره نه وی، موږ بل ته دا ممبر ځان له ځانه دلته بیا د دې لپاره هغه کوډینګ کولی، او دا قصې به هم کولی، ډیبګینګ هغه پروسس پکې بیا راتلو. صحیح ده. ایرر فایند کول او بیا د هغې کریکټ کول، هغې ډیبګینګ و زموږ سره. صحیح ده. او دا پروګرام لیکل زموږ سره ټایم ویسټینګ وکړي ډېر سیوا و. نو د انهیریټنس په تھرو باندې موږ څه وکړو، سمپل ډایرکټ موږ د یو لاین په تھرو باندې دغه کلاس راواست، دلته ټول د هغې ممبر اکسس کړه په دې نیو کلاس کې، دلته انهیریټ کړل، او ځانه چې کوم نیو سورس هم ګیټ کول، هغه هم دلته موږ یو بل ممبر چې کوم دی 3 نمبر ممبر هغه هم موږ ایډ کو. نو دغه زموږ سره دې کلاس ته اوس موږ بیس کلاس وایو یا ورته موږ فرنټ کلاس وایو. صحیح ده. او دا کوم کلاس چې موږ ډیرایوډ کو په دې نیو کلاس کې، دغه دا کوم نیو کلاس زموږ سره راغی دا زموږ سره اوس ډیرایوډ کلاس شو، یا دې ته موږ چې کوم دی چایلډ کلاس وایو. صحیح ده. ښه، اوس موږ خبره کوو بچې د لویشه د څه په باره کې. اوس تاسو ته زه لږ یو اګزامپل چې کوم دی هغه بل هم درکړم. بل اګزامپل به تاسو داسې درکړم بچې د لویشه، که ته سوچ وکړې نو ګوره دا انهیریټنس دا کنسپټ زموږ سره په انیملز کې هم دی، لکه مطلب یو پلار یې بچی. صحیح ده. نو څه وشي، لکه زموږ سره داسې چې یاره یو پلار یې دغه چې کوم پراپرټیز وي، مطلب دغه سترګې شنې، دغه ریښتو کلر څنګه وي، داسې چې کوم دی دغه باډي هایټ څومره وي. صحیح ده.
داسې چې کوم د نور پراپرټیز دي لکه مطلب د هغه پیس کلر څنګه وي، د هغه تګ سټایل څنګه وي که نه، دا زموږ سره سب پراپرټیز دي. نو دغه چې کله د دغه سړي بچي وشي آف سپرینګ، صحیح ده، پیرنټ نه آف سپرینګ چې کله پیدا شي نو زیات چې کوم دی زموږ سره صحیح دغه پراپرټي زموږ سره بچو ته ټرانسفر کېږي. لکه مطلب دا زوی هم بیا سمپل چې پلار څنګه پراپرټیز دي، صحیح ده، نو د زوی هم هغه شان پراپرټیز په هغې کې هم موندی کېږي. دا زموږ سره انهریټ شو، مطلب دغه پراپرټیز دغه آف سپرینګ ته انهریټ شو، صحیح ده. نو دغه پیرنټ زموږ سره دغه پلار شو او د چایلډ چې کوم دا بچی دی دغه ته دغه پراپرټیز لاړه ته موږ ډیرایوډ وایو یا ډیرایوډ لکه مطلب په کلاس پروګرامینګ کانسپټ کې اوس موږ وایو دا پلار زموږ سره ایز ا پیرنټ یا بیس کلاس شو او دا بچی چې کوم دی زموږ سره چایلډ یا ډیرایوډ کلاس شو، صحیح ده، دا زموږ سره نیم شو. نو څه وایي د ډیرایوډ کلاس کین یوز د ډیټا ممبرز اینډ ممبر فنکشن اف بیس کلاس. اوس زموږ سره چې کوم بیس کلاس و، کوم اولنی کلاس و، نو دا ډیرایوډ کلاس چې کوم کلاس موږ واغستو نو دا زموږ سره د دغه ایگزیسټینګ کلاس د دغه ډیټا ممبرز او د دغه ممبر فنکشن دا ټول اکسس کولی شي. اټ کین آلسو هیو اټس اون ډیټا ممبرز اینډ ممبر فنکشن، او په دې کې بیرته موږ په دې نیو کلاس کې موږ خپل هم ډیټا ممبرز او ممبر فنکشن هم اخیستی شو او د ایگزیسټینګ کلاس چې کوم ممبر فنکشن دی او د هغه چې کوم ډیټا ممبرز دی هغه موږ اکسس کولی شو، صحیح ده. نو خپل هم پکې ور اچولی شو، هغه پردي هم اکسس کولی شو لکه د مار. Thus, a derived class can even be larger than a base class. نو وایي زموږ سره as a result کې زموږ سره چې کوم بیس کلاس دی و د هغې نه ډیرایوډ کلاس زموږ سره صحیح دا یوزولي لارج لکه مطلب دلته زموږ سره 2 ممبرز وو او اوس موږ بل یو نیو کلاس اکسس کوو، دا دواړه ممبرز ما ته پکار وو، ما سمپل یو نیو کلاس چې کوم دی هغه واغستو او د دې ایگزیسټینګ کلاس ته ممبرز الریډي دا کې انهریټ کړل دلته او نیو چې کوم ممبرز په دې کې ما انکلوډ کړي هغه هم اوس انکلوډ کړل. نو الریډي ډیرایوډ کلاس سایز زموږ سره چې کوم دی هغه زموږ سره شو غټ شو. وایي د فکر شوز د ریلیشنشپ بټوین ا ډیرایوډ کلاس اینډ د بیس کلاس. دا فکر زموږ سره وایي ډیرایوډ کلاس او د بیس کلاس چې کوم ریلیشن دی هغه څه کوي هغه شو کوي. دا خبر ټول تاسو ته ما وکړي، صحیح ده. بیا زموږ سره چې کوم دی هغه دی بچی د لویشه که زه تاسو داسې ویم دا تیرې تاسو ځان سره چې کوم دی ځان په خپله ډسکس کوئ. د ډیرایوډ کلاس هیز اونلی ون ممبر اف اټس اون، صحیح ده. د ډیرایوډ کلاس مطلب دغه فکر کې چې کوم موږ ابجیکټ ممبر 3 هغه زموږ سره په دغه نیو کلاس کې یو اضافي ممبر موږ واغستو، دوم ورته ممبر 1 او ممبر 2 لکه تاسو داسې کتی شئ که نه دا ممبر 1 او ممبر 2 ورته موږ انهریټ کړل او یو هم پکې اضافي خپل دریم ممبر واغستو. نو څه وایي دا ممبر 3 چې کوم دی دا د انهریټ کلاس یا د نیو کلاس چې کوم دی د خپل ممبر دی او دا دواړه دا نور دوه چې کوم دی دا ورته موږ څه کړله دا ورته موږ انهریټ کړله، صحیح ده. مطلب ډیرایوډ دا موږ د بل یو کلاس نه ډیرایوډ کړل، صحیح ده. ښه اینه لکه مطلب د ډیرایوډ کلاس از اونلی اکسس دیز 2 ممبرز اف د بیس کلاس، صحیح ده. د ډیرایوډ کلاس زموږ سره اکسس کولی شي هغه 2 ممبرز چې کوم د بیس کلاس و. thus where is an object of the base class can access only 2 members. اوس چې دغې کوم زموږ سره د فرست بیس یا پیرنټ کلاس و د دغې چې کوم آبجیکټس و کوم آبجیکټ لپاره موږ کریټ کوو نو هغه به سمپل دغه کلاس چې کوم دغه 2 ممبرز دغه به اکسس کولی شي، صحیح ده. an object of the derived class can access 3 member. خو که موږ دغه نیو زموږ سره چې کوم ډیرایوډ کلاس دی یا زموږ سره کوم چایلډ کلاس چې ورته موږ وایو د دغې دپاره که موږ آبجیکټ کریټ کړو نو هغه 3 ممبرز به دا څه کوي دلته به اکسیسیبل وي. د انهریټنس زموږ سره شری ا نیو کلاس کین بی ډیرایوډ فرام ون اور مور ایگزیسټینګ کلاسز. اوس زموږ سره یو نیو کلاس موږ د یو کلاس نه انهریټ کړو، لکه مطلب اوس د انهریټنس زموږ سره ټایپ یو سنګل انهریټنس دی بل ملټیپل انهریټنس دی. مطلب دا شو چې تاسو داسې پوه کړم چې یاره زموږ سره داسې زه که نیو والمه okay don't save this. okay let's suppose زما سره یو sorry یار کنټرول جی let's suppose دا زما سره یو کلاس دی، صحیح ده. دا زما سره بل کلاس دی، صحیح ده. let's suppose دا پکې زما سره بل کلاس دا درې زما سره کلاسز دي. اوس د دې کلاسز چې کوم پراپرټي دي زه یو نیو کلاس کریټ کوم، صحیح ده. یو نیو کلاس څه کوم هغه زه کریټ کوم نو ما سمپل څه وکړو د دې درې واړو کلاسز چې کوم پراپرټیز دي هغه څه وکړم هغه زه یو سمپل کلاس دلته څه کوم هغه ور اچوم. دا درې زموږ سره کلاسز الریډي ما یو نیو بل کلاس جوړ کړو دې درې واړو چې کوم پراپرټیز وي هغه مې هم په دې کې انکلوډ کړي اوس نیو ممبرز مې پکې هم ایډ کړي. نو ګوره دا زموږ سره دې ته وایي ملټیپل انهریټنس، صحیح ده. ملټیپل انهریټنس مطلب دا چې یار د ملټیپل کلاسز نه موږ څه وکړو د ملټیپل کلاسز نه موږ یو کلاس دلته څه کړو هغه ته جوړ کړو د دې ملټیپل مطلب د هر کلاس چې څومره ممبرز وو هغه دلته موږ په دې کلاس کې څه کړل هغه هم اکسس کړل ور وام چل ډیرایوډ هم کړل، صحیح ده.
نو دې کلاس زموږ سره څه وکړو د نیو کلاس زموږ سره د درې واړو کلاسز چې کوم ممبرز صحیح ده هغه ټول اکسس کولی شو. دا یو نیو کلاس نو دا زموږ سره سمپل موږ انهریټنس کنسپټ دلته یوز کړو او یو نیو کلاس هم واغستو د درې واړو کلاسز چې کوم ممبرز هغه موږ د یو کلاس ته ور واچول دلته مې اکسس کړل د دې په تھرو موږ دغه درې واړو کلاسز ممبر اکسس کولی شو نیو ممبرز پکې هم موږ اډ کولی شو. دلته زموږ سره وایي ملټیپل انهریټنس چې کله موږ د ملټیپل کلاسز نه یو کلاس چې کوم دی هغه موږ ډیرایو کړو او چې کله موږ د سنگل کلاس نه سنگل لکه لیټ سپوز زموږ سره داسې شو چې یاره دا قصې نشته سمپل زموږ سره دلته یو کلاس دی صحیح ده نو دې نه ما سمپل دلته بل یو کلاس واغستو لکه مطلب د هغه کې موږ فګر کوو ډسکس لکه دلته زموږ سره لیټ سپوز 2 ممبرز وو صحیح ده د دې دواړه ممبرز د موږ په نیو کلاس کې دغه دواړه ممبرز هم اکسس کړل او دلته پکې تھرډ نمبر ممبر هم هغه پکې موږ اډ کړو. دا زموږ سره د سنگل انهریټنس او ملټیپل انهریټنس مطلب دا شو چې یاره موږ د ملټیپل کلاسز د سنگل یو کلاس چې کوم دی هغه څه کو نیو کلاس هغه موږ واخلو صحیح ده. اوس زموږ سره پروټیکټډ اکسس سپیسیفایرز دي نو آی تھنک سو زم چې یاره دا به مونږ نیکسټ کلاس کې وایو په نیکسټ کلاس کې موږ سره دا خبره بسي چې یاره واټ از انهریټنس اینڈ واټ آر د ټایپس اف انهریټنس صحیح ده. دا زموږ سره نن خبره شو چې یاره انهریټنس څه شی د انهریټنس ټایپس څه شی صحیح ده. بیا به مونږ دا پروټیکټډ اکسس سپیسیفایر چې کوم دی دا به مونږ بیا وایو صحیح ده او ډیفاین ډیرایوډ کلاس دا قصې به مونږ بیا وکړو صحیح ده. نو امید لرم چې نن لیکچر تاسو خوښ شوی په کلاس ما خپل چې یاره ټول به ډسکس کړو خو بیا زموږ سره کلاس ډېر اوږد کېږي تاسو هم بور شئ نو دیټس وای د نن لپاره دومره پوره چې یاره انهریټنس زموږ سره سمپل یو دغه کنسپټ دی چې په دې کې زموږ سره یو ایگزسټینګ کلاس لکه دا زموږ سره یو ایگزسټینګ کلاس شو د دې چې کوم فیچرز یې هغې موږ په نیو بل یو کلاس موږ څه کړو هغه موږ انټروډیوس کړو دا ټول فیچرز موږ څه کړو د دغه کلاس هغه موږ په یو نیو بل کلاس کې اکسس کړو او په دغه کلاس کې خپل نور هم څه موږ هغه چې کوم دی ایډیټینګ پکې کولی شو نور څه ممبرز پکې اکسس کولی شو خو دا چې کوم کلاس دی دا کلاس به اوس د دې ایگزسټینګ کلاس چې څومره ممبر دي هغه ټول به دا اکسس کولی شي بل کله دې کلاس لپاره موږ څه ابجیکټ کریټ کړو نو هغه به سمپل څه هغه ابجیکټ به صرف دا ممبر اکسس کولی شو که چېرته زموږ د دې ډیرایوډ کلاس لپاره ابجیکټ ډیکلیئر کړو نو دا ابجیکټ به دا ټول لکه مطلب دوه ممبرز دا بهرني راغلي یو خپلو دا درې واړه ممبرز به دا اکسس کولی شي مطلب دا چې دا ابجیکټ به زموږ سره د دې کلاس هم چې کوم ممبرز دی هغه به زموږ سره اکسس کولی شي او د دې په تھرو باندې زموږ سره زموږ پروګرام کې چې کوم دی ریلایبیلیټي راله بل زموږ سره پروګرام لیکل چې کوم دی لکه مطلب د دې کلاس چې کوم کوډ څومره کوډز هغه هر څه موږ ډایرکټ سمپل په یو سټیټمنټ یو لاین موږ ولیکو دغه ټول کلاس هم په دې نیو کلاس کې انهریټ کړو مطلب بیا د دې کلاس د لیکلو ضرورت چې کوم دی هغه زموږ سره څه شو هغه زموږ سره ختم شو صحیح دا کلاس موږ بیا نه لیکو اوکې او د دې چې څومره ممبرز هغه موږ الریډي په یو لاین په تھرو باندې دلته ټول د دې کلاس په تھرو موږ اکسس کولی شو مطلب د دې کلاس د بیا په پروګرام کې د لیکلو ضرورت پاتې نه شو. بل دا چې زموږ سره ایرر چې کوم دی مطلب دا کلاس موږ کله لیکو په دې کې خامخا خبره ده پروګرامینګ کې ایرر چې کوم دی دا پروګرام یوزر چې ایررز راځي پروګرامر به هغه ایررز چې کوم دی هغه څه کوي هغه به سالو کوي نو دغه ایرر سالفینګ او دغه ایرر راتلل دغه به الریډي په یو کلاس کې چې کله ډیفاین کې مې بي تا راشي نو که ته دغه کلاس الریډي دغه قصې تا ډیبګینګ هر څه تاسو دا کلاس بالکل ایررلیس پروګرامینګ تا کلی نو که ته بیا نیو کلاس دا هر څه انهریټ کړي نو په کې زموږ سره هغه د ډیبګینګ چې کوم چانسز هغه بیخي څه شو مینیمایز شو صحیح ده. دا و زموږ سره انهریټنس چې یاره سمپل موږ یو کلاس چې کوم دی د هغې څومره ایګزسټینګ کلاس په کې څومره ممبرز دي موږ نیو یو کلاس ډیرایوډ کړو پای کې موږ سمپل دغه ټول د هغې پراپرټیز چې کوم دی اکسس کړو نور پکې هم د خپلې مرضۍ نه هغه موږ ګیټ کولی شو دا زموږ سره انهریټنس دی چې دا ټول ممبرز موږ د نیو کلاس څخه انهریټ کړل صحیح ده. دا و زموږ نننی کلاس چې پای کې تاسو ته ما دغه ډیټیل سره خبره وکړه بل انهریټنس زموږ سره په ریل لایف کې هم ډېر زیات اگزامپل دی لکه مطلب دغه تاسو ته ما درکړو یا زموږ سره که بوټي راوالی که نه لکه مطلب یو بوټی د هغې چې کوم پراپرټیز وي صحیح ده د هغې په تخم نه موږ بل هغه شان تخم نه حل کړو نو سمپل بیا هغه بوټی راوخېږي سیم ټو سیم لکه مطلب که ته داسې والی که نه چې یاره وټ ایور لکه مڼه ده لکه خو د مڼې زړی ما نه حل کړو د هغې په شان بڼه مڼې واله ترې وخته صحیح ده یا داسې نور چې څومره اګزامپلز دي صحیح ده نو دغه صحیح سیم لکه مطلب که تر مڼې زړي نه ستاسو مڼه راوخته نو سمپل به هم د مڼې د ونې په شان ونه دا دا څه وشو سمپل هغه د پیرنټ چې کوم یو ونه وه د هغې څه وشو د هغې نه موږ یو چایلډ ډیکلیئر کړو چایلډ څو پراپرټي چې کوم هغه څه کړو هغه دا اکسس کړو دا هم زموږ سره یو انهریټنس اګزامپل کېدای شي یا زموږ سره بلډ ډونیشن چې کوم دی که نه دا هم یو انهریټنس اګزامپل دی مطلب دا کوم بلډ چې موږ ډونیټ کوو صحیح ده لکه مطلب بلډ ګروپس چې موږ میچینګ کوو دا هم زموږ سره یو انهریټنس اپلیکیشن کې راتلی شي صحیح ده. نو امید لرم چې ستاسو لیکچر خوښ شوی ټایم راکړئ جهرمنه د الله